د میدان وردګو اسلامي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. په دې موخه په جوړ شوو مراسمو کې د کورنۍ چارو وزیر او ورسره مل پلاوي، سیمه ییزو مسؤلینو، دیني عالمانو او د فارغ شوو مجاهدینو د کورنیو یو شمېر غړو ګډون کړی و. د میدان وردګو د پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز قماندان مولوي محمد نسیم سعید خلیفه صاحب ته د ښه راغلاست سرڅنګ وویل چې په دې دوره کې له یاد ښوونیز مرکز څخه 243 تنه د 2 میاشتو مسلکي او عقیدتي زده کړو او روزنې له ترلاسه کولو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. ښاغلي سعید د افغانستان په کچه دغه روزنیز مرکز لومړی مرکز یاد کړ چې په وینا یې په یو وخت کې د 10,000 کسانو د روزنې او جذب ظرفیت لري. خلیفه صاحب نه ډېره مننه کوو. د نورو ملګرو نه چې راغلي وو دلته تشریف راوړی، موږ سره شرکت وکړو په جلسه کې. الله جل جلاله ورته ډېره دا مرکز تقریبا تر اوسه پورې چې فعالیت باندې شروع کړی له فتح وروسته 8,040 نفر یې فارغ کړي دي محصلین، او په دې دوره کې 243 نفر محصلین فارغ شول. دا نظام چې د مسلکي کسانو ته ضرورت لري، نو مسلکي کسان ښه کولی شي چې د ملت خدمت وکړي، په ښه طریقه باندې وکړي، که په چک پوینټونو برخه کې، که په جنایي برخو کې، که مختلفې برخې د پولیسو پورې څاړه لري. خلیفه صاحب د غونډې ته په وینا کې فارغ شوو محصلینو ته مبارکي وویله او په وینا دا ډول مجالس او فراغت غونډې د اسلامي نظام د پایښت او استحکام روحیه پیاوړې کوي. د خلیفه صاحب په وینا د مجاهدینو د هڅو او ولس د باور له مخې ټول هیواد کې امنیت خوندي دی. تر هر بل ورګان نه د تاسو ذمهواري ډېره ده، هم په امنیتي لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې، او د تاسو د ټول ولس لپاره، ملت لپاره د امن سمبول یې تاسو. د تاسو په وجود کې مسلمانانو ته، ملت ته یو روحیه او اطمینان حاصلېږي، بلکې تاسو په اخلاقي لحاظ باندې ډېر کوشش کوئ چې د خلکو زړونه وګټئ، د خلکو په زړه حکومت وکړئ. داسې نه چې خلک درنه متنافره شي، خلک تاسو ته د یو دنیوي مروج حکومتونه چې کوم د باغه نظر تاسو ته ونه ګوري. د هر غفل عمل چې موږ غفله کوي باید موږ د خپل وجود نه، د جسد نه، د دماغ نه لرې کړو. داسې کړنې چې موږ اسلامي نظام دغداره کېږي، ورباندې کمزوری کېږي، داسې کړنه باید موږ ونه کړو. هر هغه عمل چې منشا د اختلاف ګرځي، منشا د خفګان ګرځي، منشا د بد اخلاقۍ ګرځي، هغه نه باید اجتناب وکړو، وګرځو، او په ځان کې پیدا نه کړو. خلیفه صاحب رعیت ته د کاري فرصتونو رامنځته کول د اسلامي امارت مسؤلیت یاد کړ، خو په خبره ولس باید د نظام بقا ته متوجه کړو ترڅو د بېغورۍ له امله اسلامي نظام له ننګونو سره مخ نشي. دا رعیت ته، ملت ته حق لري چې موږ په دې ته زمینه د خدمت برابروي، د کار به برابروي، امنیت به ورته برابروي، خو بیا به آګاه کوي بیم چې تاسو ډېر احتیاط کوئ. داسې مه کوئ چې ګټلی نظام مو په لاس درکړی دی، ته داسې بې پروایي ورسره کې، خودسرانه عملونه کې، نافرمانۍ کې، هغه په وجه باندې ټول ملک ته، ټول نظام ته ستونزې، تکلیفونه متوجه کېږي. محترم حقانی د اسلامي نظام سرتیرو او مجاهدینو ته سپارښتنو کې وویل چې اطاعت باندې مو وحدت او کامیابي تړلې او په هیڅ صورت باید د مشرانو او امرینو بې اطاعتي ونه کړي. اطاعت باندې موږ تاسو وحدت تړلی دی، موږ تاسو کامیابي تړلی دی، د دنیا او آخرت کامیابي ورباندې تړلی ده. چې په کوم قوم کې اطاعت نه وي، اختلاف وي، هغه قوم چې دی د بدبختۍ سره، د مشکلات سره مخامخ وي، یو خلاف الاولا عمل چې د صحابه رضی الله اجمعین په وخت کې به یو اجتهادي خطایي وشوه، څومره نقصان به جوړ شو. اوس موږ تاسو د اخر زمانې خلک ډېر کوشش کوي چې نافرماني په هېڅ مواردو کې درنه ونه شي. صبر کوئ، په هر ستونزه کې، په مشکل کې خپل سرې فیصلې مه کوئ، تباین کوئ، تحقیق کوئ. بل لور د میدان وردګو علماو شورا مشر مولوي عبدالهادي فضلي د اسلامي اردو تشکیل او د نظام ثبات په برخه کې د مجاهدینو په ارزښت او معنویت خبرې وکړې او د اسلام د سنګرونو سرتیر یې رښتیني اتلان یاد کړل. اوس د اسلامي نظام د ثبات، د اسلامي نظام د ټینګښت او د جوړونې وخت ده، د اسلامي اردو د تشکیل وخت ده.
رباط دا په دنیا کې څومره عبادت سی او عابد کی روزه نیسی متواتر هر شپه قیام اللیل کی تهجد منځونه کی همیشه په عبادت ولاړ دغه عابد د عبادت د ثواب نه دغه مجاهد سی یو ساعت دی په پیره کې ده یا یو ساعت دی په کزمه کې ده دغه زیات ثواب لري د اسلام سنگرونو سره ملګرتیا او د اسلام د سنگرونو ساتل او حفاظت د اسلامی خاورې سرحدونه ساتل اسلامی مراکز ساتل مسلمانانو امن خوندي کول دا رباط ده د رباط ثواب دا د دنیا او د مافیهانه دا غوره ده